امریکا ملګرو ملتونو ته وایي روسیه غواړي ځینې اوکرانیان ووژني او یا یې بندیان کړي. په یو لیک کې چې څو خبري اجانسونو متن لیکلی، متحده ایالاتو ملګرو ملتونو ته ویلي چې کره معلومات ورسره دي چې ښایي روسیه پر اوکراین د برید پر صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمېر ځانګړي وګړي په نښه کړي او ویې وژني او یا یې کمپونو ته واستوي. دا لیک فرانس پریس، رویټرز او ډي پی آی خبري اجانسونو لیکلی، خو امریکایي چارواکو سرچینې نه دي افشا کړي. په ژینو کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیر بادشي بنیل کراکر پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري ته د هغه لیک محتویات روښانه کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوي پوښتنونکي جزئیات پکې دي. په لیک کې راغلي متحده ایالات د اوکراین په ځینو سیمو کې چې روسیې لا پخوا نیولي د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله سخت اندېښنه لري او باور لري چې د روسیې د یرغل له پیل سره به وضعیت څو ځلې نور هم خراب شي. په لیک کې راغلي چې کرملین د هغو کسانو د هدفي وژنو، تختونو، توقیفونو او شکنجو پلان جوړ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو مخالف وي. د میرمن کراکر د ادعا له مخې په دې ډله کې د روسیې او بیلاروس د حکومتونو سیاسي مخالفین، ژورنالیستان او نور فعالان هم شامل دي. خو دا زیاتوي چې د امریکا کره استخباراتي معلومات په ځانګړي ډول ښایي چې روسي ځواکونه د هغو اوکرایني وګړو پر لس کار کوي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته باید ووژل شي یا کمپونو ته واستول شي. د میرمن کراکر لیک زیاتوي چې متحده ایالاتونو کره معلومات ترلاسه کړي چې د روسیې پوځ به د ملکي وګړو د احتمالي سوله ییز اعتراضونو د مخنیوي یا ځپلو لپاره له وژونکو لارو چارو کار واخلي. متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو په روسیې تور لګولی چې د اوکراین د اشغال پلان لري، خو مسکو کس هم د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 150,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. دا تورونه رد کړي دي.